بسم الله الرحمن الرحیم. د ملکن ټي وي قدرمنو کتونکو، نن موږ راغلي یو درګۍ ته د ډاکټر جاوید صاحب خواله. څنګه رنګ چې تاسو ته پته ده چې یاره په ټوله دنیا کې د کرونا وایرس چې دی یو عجیبه غوندې بیماري راوتې ده، نو خصوصا زموږ خوږ ملک پاکستان چې دی دا هم په دې ملکونو کې ټاکلی شوی دی. نو موږ راځو په دې حواله سره ډاکټر صاحب سره خبرې اترې کوو چې ډاکټر صاحب څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. زما قدرمنو درنو ملګرو او د تحصیل درګۍ زما مشران، کشران او ماشومان، ډاکټرز کمیونټي، پیرامیډکس او د دې علاوه ایز هول د ټول ملک چې څومره زموږ خلک دی هغو ته د کرونا وایرس باره کې یو څو بنیادي خبرې کول غواړم. دا بنیادي خبرې موسټلی خلک د دې نه خبر هم دی، خو زه غواړم چې دا کم پینک په دې خلکو کې خور دی او دا کم اضطراب په دې خلکو کې خور شوی دی، زه چې دا اضطراب هم ختم شي، دا پینک هم ختم شي او هر دویم دریم کس چې ودرېږي نو د کرونا وایرس باره کې معلومات غواړي او د هغو په منځ کې او د هغو په زړونو کې یو تشویش دی چې هغه ختم شي. زه اول دا خبرې ډېره کلیریفای کول غواړم چې کرونا وایرس د دې شي کرونا وایرس د یو نه بل ته منتقل کیږي څنګه او د دې بس پریکاشنري میجرمنټ وګالو چې هغې سره دا وایرس زموږ په دې ملک کې خور نشي، زموږ په دې تحصیل کې خور نشي او زموږ چې کوم د ګلونو ماشومان دي، مشران دي، کشران دي چې دا ته محفوظ پاتې شي. اولنۍ خبره به زه دا وکړم چې څومره ګیدرینګ زموږ په دې لوکل ایریا کې کیږي، که هغه د ودونو په شکل کې دي، که هغه ګیدرینګ یو میلمه د بهر نه راغلی دی د هغه د استقبال او د هغه د په خیرالۍ دپاره موږ ځو، یا موسټلی چې موږ پښتانه یو او د خیراتونو پروګرامونه څومره کېږي، نو دا د ګیدرینګ مختلف شکلونه چې هغه تاسو ته د درې ما بیان کړه. ایون ودونه په شادي حال کې څومره ګیدرینګ چې په سوسایټیز کې کېږي، زه د خپلو مشرانو ته، د خپلو کشرانو ته، د خپلو ځوانانو ته او د خپلو میندو خویندو ته دا درخواست کوم چې خدای را د دې ګیدرینګ نه ځان وساتئ. د کرونا وایرس حمله چې دا هغه به عموماً په هغې ځای کې کېږي چې کوم ځای کې ډېر خلک راټول وي. چې کوم ځای کې ډېر خلک راټول وي نو هلته به سسپیکټډ کیس خامخا وي، هلته دا یو انفیکشن دی چې د یو کس د ټوخي سره، د هغه د پرنجېدو سره، یا د هغه د سره لاس میلاول، یا د هغه سره جوړ تکړه کول، یا د هغه د مخې خبرې کول، دا وایرس چې دی دا د یو نه بل ته منتقل کېږي. لهذا زما د ټولو وروڼو ته دا خواست دی چې څومره ممکني تاسو ګیدرینګ اوایډ کړئ. ګیدرینګ ته تلل، ګیدرینګ ته خپل بچي بوتلل، ګیدرینګ ته خپل مشران بوتل، ګیدرینګ له پخپله تلل، هغه که هر قسمه ګیدرینګ دی، که هغه ریلیجیس ګیدرینګ دی، که هغه د واده په صورت کې دی چې هغه نومي ګیدرینګ دی. ګیدرینګ مینس ټولنه، غونډه، د ډېرو خلکو رایوځېدل، ساده پښتو کې زه تاسو پوه کوم. دا ګیدرینګ تاسو اوایډ کړئ، دا ګیدرینګ له تاسو مه ځئ، ټیک ده. نو د دې انفیکشن نه د خلاصېدو یو حل به موږ ته میلاو شي. اولنۍ خبره. دویمه دا خبره چې زموږ په چارپیچل کې، زما په ګاونډ کې، زما په کلي کې، زما په تحصیل کې، زما هسپتال کې کم هر هغه کس کوم چې د بهر نه راغلی دی، د سعودي نه راغلی دی، ملیشیا نه راغلی دی، جاپان نه راغلی دی، چاینا نه راغلی دی. خاص کر دا دوه کنټریز چې په ټاپ باندې په میډیا کې سرکولیټ کېږي، پای کې چاینا او بل اټلي، دا به زه په ټاپ وساتم او نور کنټریز. د هغې نه چې کوم کس راغلی دی هغه زه هر کس ته دی چې ضروري دا نه ده چې په تا کې به دا وایرس وي، خو د سیفټي دپاره پکار دا ده چې دا کس آیسولیټ شي د 14 ډیز دپاره، د 14 ورځو دپاره. که چېرې د 14 ورځو پورې د مرۍ خرابه نه شوه، که د 14 ورځو پورې دته ټوخی نه، یا د 14 ورځو پورې د دا سا بېسا کېده نه، نو د دې مطلب دا دی چې دا سړی کلیر دی، دته دا انفیکشن نشته. بیا یاد ساتئ هر ټوخی، هر مرۍ خرابېدل کرونا وایرس نه دی. زه دا کنفیوژن کلیر کول غواړم. بعضې خلکو به مرۍ خرابوي نو دویمګړی کس به ورته وي چې نه دا کرونا، نه، نیور، بلکل دا نه دی. کرونا وایرس خپل سمپټمز دي او په هغې کې به زه په ټاپ باندې سمپټمز چې دی هغه بریتلیسنس دی، یعنی سا بېسا کېدل، تیزه تبه او ټوخی. دا درې علامات دي.
بیا کچری یو کس کې د علاماتي نومګه بیا هغه سکرین آوټ کو دا یو ټیسټ دی چې هغه NIH کې چې زموږ کوم قومي ادارې صحت ته دا هغه سپوټم لیکو دا هغه چې سواب دی دا هغه چې کوم ټیسټ دی هغه غلط ولیکو دا هغه پس هغه پازیټیو یا نیگیټیو راشي. نو زه دا یو خبره ډېر درمندانه اپیل کوم چې یو پینیک مه جوړوئ، خلکو په منځ کې نیگیټیو خبرې مه خپروئ. یو سړی چې دی هغه د ټوخي بیمار دی، معمولی زکام ته شوی دی او خواته کس ورته د کورونا نوم ورکوي، دا مه کوئ. زما دا یو درمندانه اپیل دی چې چرته هم په یو کس باندې کورونا وایرس مه لیبل کوئ unless it is been proved چې دا موږ ته ظاهر شي. ما تاسو ته خبره کوله کوم هغه خلک چې کوم د بهر نه راځي په کار ده چې هغه څوارلس ورځو پورې په کور کې موږ هغه ایسولیټ کړو او د څوارلسو نه پس که په هغه کې سمپټمز راغلو نو چې هغه بیا موږ خپل هیلث اتھارټي ته کوم چې زموږ فوکل پرسنز دي، کوم چې زموږ د هغې لپاره کوارنټین دی، ایسولیشن دی، چې هغې ته رپورټ کړو او د دې چې کوم یو ټیسټ چې په اسلام آباد کې کېږي چې هغه ولیږو. که هغې نه پس هغه پازیټیو راغله نو بیا هم د ایسولیشن دی. دیر از نو ټریټمنټ، هېڅ علاج نشته، د دې هېڅ علاج نشته. د دې علاج هم دغه دی چې دا مونږه مریض ایسولیټ وساتو چې د دنه د په کور کې د بچي د ضرور د ښځه د مور او پلار محفوظ پاتې شي. دا د دې بیماری بنیادی حل دی، بل حل زموږ سره نشته. ورونو دا خبره تاسو ته زه ډمپیلې کوم، بیا یې راته کوم چې علاج نشته، علاج نشته. ویکسین خبره ده، ویکسین یو پروسس کې روان دی، به کله جوړیږي، کال لګي، دوه لګي، میاشت لګي. هغې باره کې زه تاسو ته څه نشم ویلی. احتیاطي تدابیر از د کی سولوشن. احتیاط پکوئ، احتیاط هم دغه دی، ایسولیشن، د کور نه غیر ضروري بهر وتل، ګیدرینګ اوایډ کول، بل کس د مخې چې دی پرنجې کول، ټوخې کول دا نه، او څومره ممکنه چې دی خپل اکټیویټي تاسو محدود وساتئ. دا د دې مسلو حل دی. بالکل ونه یریږئ، زه تاسو انکرج کوم. انشاءالله دا یو قومي مسله ده. at this time زموږ په ملک کې دا مسله راغلې ده، ټوله دنیا یې په خپل لاسو کې اخیستې ده او انشاءالله موږ مسلمانان یو، موږ په الله باندې زموږ بروسه ده. دا بیماري به بالکل د دې ملک نه، د دې تحصیل نه او ایز ا هول چې زموږ څومره څلور صوبې د دې نه به الله تعالی ختموي. صرف تاسو بی پازیټیو اوسېږئ، بی کریجس اوسېږئ، حوصله په ځان کې پیدا کړئ او د دې نه علاوه لږ ځان ایجوکیټ کړئ، لږ په ځان کې د دې بیمارۍ باره کې چې کوم بنیادي شیزونه دي هغه تاسو زده کړه، نو انشاءالله دا بیماري به بالکل په دې ملک کې مزید نه خورېږي. که چېرې زموږ په چارپیچل کې چاته دا بیماري د دې هرګز دا مطلب دا نه دی چې دا سړی به چې دی نو بالکل دا به ختم دی او د ده دا بیماري چې ده ما ته به خورېږي، تا ته به هله خورېږي چې ستا د هغه سره کانټیکټ وي، کله د هغه سره تو کښېنې پاسې. که چېرې داسې یو کیس وي هغه موږ ته هیلث اتھارټي ته تاسو رپورټ کړئ. زه ټیچري هاسپټل کې زما نوم ډاکټر جاوید دی، زه پیډیاټریک سرجن زه کار کوم. هلته هم تاسو رپورټ کولی شئ، DHO ته هم تاسو رپورټ کولی شئ، زموږ سره د هغې دنیا ذرایع دي. ها دا خبره هم زه کوم چې اینی پازیټیو کیس هغه هم ته رالو نو زموږ د ګورنمنټ په سایډ هم زه دا خبره کوم، زه د خپل هیلث باره کې هم دا خبره کوم چې د هغه به موږ په کور کې هم ایسولیټ کړو. نو هغه د خوراک، راشن، د هغه چې کوم څومره بنیادي ضرورتونه دي د هغې ذمهوار زموږ حکومت دی. انشاءالله حکومت چې د دې باره کې ډېر ویجیلنټ دی، ډېر ویښ دی او په هر شي باندې نظر دی او انشاءالله د حکومت په دا بیماري زموږ په دې ملک کې انشاءالله یو ورځ ختمه کړي. یو جهان مننه. تھینک یو ویری مچ. درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام، اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف. قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسری نا تر 9م کلاس پورې داخلي شروع دي. هډې پبلک سکول درگئی، مین جی ٹی روڈ درگئی. رابطہ نمبر 0334 844 78 28.